حي على الصلاة. دغه ښارګوټي کې یو ډېر په زړه پورې او معیاري کمپلیکس په جوړېدو دی چې تاسې زما شاته وینئ. چې په مالیزیا هیواد کې هلته د انجینرۍ زده کړې کړې دي، لیسانس او په ضمن کې ماسټري هم هلته کړې ده په مالیزیا هیواد کې، او 15 کاله کاري تجربه په مالیزیا هیواد کې د ساختماني چارو لري. دوستانو سلامونه، په دې هیله روغ جوړ او خوشحاله به یاست. نن د محب ولاګه څخه راغلي د کندهار عینو مینې ښارګوټي ته. په دغه ښارګوټي کې یو ډېر په زړه پورې او معیاري کمپلیکس په جوړېدو دی چې تاسې زما شاته وینئ چې د دغه کمپلیکس تقریبا 15 تر 80% پورې کارونه بشپړ شوي دي. نو دغه کمپلیکس راغلي او د نږدې څخه به د انجینرانو سره خبرې وکړو او دغه کمپلیکس اړوند به موږ ته معلومات انشاءالله راکوي. په دغه کمپلیکس کې دوستانو چې یو ډېر ښایسته موقعیت لري په دوهم عینو مینې کې، تاسې موقعیت د ویډیو د لارې د شاټو د لارې کتلی شئ. دلته هر څه د انجینري معیار برابر او د صحیح ساختماني موادو په کارولو سره دغه کمپلیکس جوړ شوی دی او ستاسو درنو هیوادوالو دپاره عرضه شوی دی. نو راځئ د انجینر صاحبانو څخه به د نږدې خبرې کوو او د دغه کمپلیکس ځانګړتیاوې او خصوصیات به موږ ته بیانوي. تر پایه ملتیا راسره وکړئ تر څو د دغه په زړه پورې کمپلیکس په اړه تاسو هم معلومات ترلاسه کړئ. او هو که مو خوښه وه بیا کولی شئ دلته خپل د خوښې اپارتمان رانیسئ او کور رانیسئ تر څو دلته استوګنه پکښې وکړئ او یا هم خپله سرمایه ګزاري دلته ترسره کړئ. نو تر پایه ملتیا راسره وکړئ. نو دوستانو زما سره اماني صاحب څنګ ته ولاړ دی چې د دغه بحریه کمپلیکس مالیه او ادارې دی. ځینې مهمه پوښتنې چې د دغه بحریه کمپلیکس اړوند زه لرم هغه به د ده سره مطرح کړو، د اماني صاحب سره، او وروسته به بیا د انجینر صاحب سره د دغه کمپلیکس پر نورو ساختماني چارو باندې هم انشاءالله بحث وکړو. که راته ووایاست پر دغه بحریه کمپلیکس په مالي لحاظ دا لویه سرمایه ګزاري نه ده؟ البته بېشکه چې د بحریه کمپلیکس لویه سرمایه ګزاري یو کال کېږي. په دې موده کې موږ ښې لاسته راوړنې لرو چې مخکې قرار لري او تجزیه ویني. موږ کوشش کړی دی چې په کندهار کې په لومړي ځل په ساختماني برخه کې همداسې د کورو په برخه کې چې وکولای شي خلکو ته ښه سهولتونه او د نوښتونو سره وړاندې کړو. اقدام کړی دی چې تر څو موږ په کندهار کې د نورو ولایتو په شمول البته د افغانستان په سطحه ښه ځایونه خلکو ته وړاندې کړو تر څو خلک په کورونو کې د ښو سهولتو څخه برخه واخلي او هغه کورونه چې موږ په نورو هېوادو کې درلودل هغه دلته په کندهار کې موږ ولرو. ډېره مننه اماني صاحب، هغه د یادونه ځینې وکړه. دوستانو یو بل اماني صاحب راته دغه کمپلیکس چې دلته تاسې په عینو مینې ښارګوټي کې جوړوئ، په دلته کې چې تاسې کوم کور خرڅوئ، اپارتمان خرڅوئ، 2 کوره 3 کوره، تاسې نړیوال مشتریان هم لرئ که نه چې دلته کورونه رانیسئ؟ یا په دوبۍ کې یا په ترکیه کې ځینې داسې افغاني تجاران پیدا کېدلی شي چې هغوی د بزنس دپاره رانیسئ یا هم د خپل استوګنې دپاره، تاسې داسې ګراهکان لرئ؟ البته دا ښه پوښتنه ده. موږ خوشبختانه د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه افغان مشتریان لرو چې ځایونه اخیستي دي او دا هغه څه دي چې کار او د معیار نتیجه ده. معمولا هغه افغانان چې په خارجي هېوادو کې اوسېږي د معیار او باکیفیت کار سره بلد دي، په همدغه اساس هغوی بحریه کمپلیکس انتخاب کړی. ډېره مننه اماني صاحب، پوښتنې خو ډېرې دي خو په تک تک کې بیا دوستانو ته یوه پوښتنه دغه کړو. راځه اماني صاحب، او تا به دوستان به هم راسره وي او په تک تک کې به ځینې پوښتنې وکړو. نورو تجارانو ته څه پیغام لري؟ دغسې کمپلیکس او دغسې سرمایه ګزاري په دونه لوړ ډول سره په ډېر اندازه سره په خپل هیواد کې نورو تجارانو ته چې په خارج کې هغوی ته څه پیغام لري؟ ډېره مننه. په عموم کې زما خواهش د ټولو تجارانو څخه دا ده چې په خپل هیواد کې د سرمایه ګزاري وکړي، خپلو خلکو ته چې کار وکړي تر څو موږ په هغه اقتصادي سایکل کې
کار کړی د هېواد په ملي اقتصاد کې موږ رول لوبولی خلکو ته موږ د کار زمینه برابره کړې ټولو اساسي مسله دا ده چې زما خواهش هم دی چې تاسې که سرمایه ګزاري کوئ دغه کوشش وکړئ چې معیاري سرمایه ګزاري معیاري کار چې نړیوال تجاران را جلب شي بلې چې موږ وکولی شو د نړۍ توجه لاسته راوړو او تر ټولو مهم مسله دا ده چې معیاري کار په افغانستان کې خصوصا په قطار کې چې د کارو څخه د کیفیت څخه ډېر شکایت کېږي موږ معیاري کار دلته ترویج کړو. ډېره مننه مانی صاحب. نو دوستانو موږ دغه دی بحریه کمپلیکس ته راورسېدلو. اوس به د یو انجینر صاحب سره یو ځای سو او هغوی به دغه ساختماني چارو په اړه راته ووایي هغه ځانګړتیاوې چې په دغه کمپلیکس کې موجودې دي د استوګنې د ژوند کولو او یا هم خپله دغه کمپلیکس په کومه کوالټي او معیار سره جوړ شوی دی او څه ځانګړتیاوې لري. راځئ راسره پاتې شئ. نو دوستانو د بحریه کمپلیکس له یو تن انجینر صاحب محترم سره ولاړ یو چې انجینر صاحب احمد نواب مظلوم چې په مالیزیا هیواد کې هلته د انجینرۍ زده کړې کړې دي لیسانس او په ضمن کې ماسټري هم هلته کړې ده په مالیزیا هیواد کې او 15 کاله کاري تجربه په مالیزیا هیواد کې د ساختماني چارو لري. نو دا ډېر د افتخار ځای دی چې انجینر صاحب محترم راغلی دی په خپل هیواد کې او بیا د بحریه کمپلیکس سره په څنګ کې ساختماني چارې مخ ته وړي. دا زموږ د ټولو هیوادوالو دپاره یو افتخار دی. ښه راغلاست درته وایي انجینر صاحب محترم. اول خو مننه چې هیواد ته راغلي یاست او په انجینرۍ په بخش کې دلته هیوادوالو ته خدمت کوي. ډېر ښه راغلاست درته وایو. چون تاسو بیا هغه مسلکي اړخ باندې راته وغږېږئ چې دغه بحریه کمپلیکس چې تاسو اچولی دی په اصطلاح په ساختماني چارو کې تاسو ورسره یاست د دومره تجربې سره نو تاسو راته ووایاست د دغه اساس مو څنګه کښېښوئ او په ضمن کې کومې ځانګړتیاوې په کیفیت لحاظ دغه بحریه کمپلیکس لري؟ دا خاوره چې ده دا طبعا دا څو طبقې ده دې ته لوس سایل وایي. نو دا موږ بیا وروسته دې ته نوره سره خاوره راوړه چې د هغې باونډینګ ډېر ښه دی. هغه مو تخته کړله هغه بیا مو وروسته بولډرز راوړله. د بولډرز وروسته ښه موږ پي سي سي وایي. زموږ فاونډیشن وروسته د دغه څه بیا شروع کېږي. وروسته بیا فاونډیشن واچوي چې 50 سانتي دی چې راځي هغه 50 سانتي فاونډیشن چې موږ واچوي دغه د تقریبا موږ د 14 منازل لپاره زلزلې مخه خو طبعا نه نیول کېږي. که څه هم د دې بلډینګ ارتفاع دونه نه ده دا فقط 2 منازل یا هم هغه د زلزلې دپاره مو نیولې دي په نظر کوډینګ مو راچولی دي هغه خپل د ډیزاین پر اساس مو هغه ټوله نیولې دي. وروسته نو د کوډینګ د دغه دپاره د زلزلې دپاره په نورو ممالکو کې چې کېږي هغه چې دی هغه ډمپرز ورلوېږي. موږ هغه سیستم دلته کوو چې هغه ورته واچوو. بیا هم هغه په نظر کې نیول سوي دي. هر کې دومره زلزله کېږي نه خلک وایي ستنه خو بیا هم هغه په هغه درجه باندې چې کېږي موږ څه نه سو احساسولی هغه ټوله په نظر کې نیول سوي. یعنې هغه احتمالي پیښې هغه احتمالي خطرونه چې شاید پیښ سي هغه ته مو لا ځای ورکړی دی هغه حل لاره مو ورته سنجولې ده. هغه مو ټول خپل په ډیزاین کې پاس. ډېره مننه انجینر صاحب محترم. الله دې خیر درکړي. دوستانو د انجینر صاحب محترم هغه تخنیکي هغه مسلکي مسایل تاسې واورېده چې د بحریه کمپلیکس په اړه تاسو ته وړاندې کړله. زما په نظر چې کوم معلومات تاسې وړاندې کړل په مسلکي اړخ باندې هغه ستاسو د کاري تجربې په اساس او هغه ستاسو د مسلک په اساس فکر کوم چې په کندهار کې به لومړی ځای چې په دومره ښه معیاري ډول سره او د انجینرۍ په باب باندې هغه ټوله مسایل په نظر کې نیول سوي دي. نو د رانیونکو دپاره هغه کسان چې سرمایه ګزاري کوي تاسې څنګه ډاډ ورکولی شئ په اصطلاح؟ د لحاظه خو موږ 100% کې ډاډ ورکولی شو. د لوکیشن د لحاظه هم دغسې دی چې ډېر یو بهترینه لوکیشن وایي چې دا د عینو مینې زړه دی. ډېر حتی دا زموږ په ملک کې په هېواد کې داسې ولایت نه وي چې داسې نوښتونه جوړېږي. هغه ټول په نظر کې نیولي دي. دغسې دی چې موږ آینده ته هم سوچ ولی دی. آینده دپاره مو هم تصمیم نیولی که چیرې دا ملک د دغه څخه غني سي د ګاز څخه دا ټوله پلازې به د ګاز او که چیرې څوک راسي دلته سرمایه ګزاري وکړي د هغه دپاره به یو طلایي چانس. زه به داسې وم انجینر صاحب چې که دلته یو کور رانیسي په دغه اپارتمان کې یا په دغه کمپلیکس کې د ترکیې د کورونو سره په ترکیې کې چې یو کمپلیکس رانیسي د هغه ځای د دې ځای به په دغه ځانګړتیاو او په دغه کورو کې به زما په نظر فکر کوم توپیر نه وي. یعنې هغسې معیاري چې هلته جوړ دي دلته به هم هغه اسانتیاوې یو توپیر شته. په
په دې لحاظ دی که په کم ترکیه کې چې جوړي د سټرکچر په لحاظ باندې نه دی په دې باندې زه تاسو ته ډاډ ورکولی سم چې دا نشته توپیر یې نشته ځکه په دې کې موږ زیات داسې نوښتونه نیولي چې هلته نه دي نیول سوي ځکه موږ دا ګریډ چې نیولی دی کوم د کمپلیټ ګریډ دی کوم مټیریل چې موږ کار کړی حتی دا زموږ ټوله مټیریل ټیسټیږي بیا ساحې ته راځي که ریګ دی که کرش دی حتی که موږ دغه خښ ته کار کړی دی دا مون ټیسټ کړی دی ټول په یو توفیر چې ما درته وویل هغه د ټیکس دی هلته ټیکسونه شته او دلته نشته دا فری ټیکس دی دلته به شاید دوی ته که موږ درته وایو چې 100 په 100 کې ګټه ورته په ګټه تمامېږي دا هم کېدای شي مننه انجینر صاحب محترم د وخت راکول څه خیر اوسې. د بحریه کمپلیکس له مدیر سره هم ځینې پوښتنې لرو حبیب الله حسن صاحب نو ښه راغلاست درته وایم ډېره مننه د وخت راکول څه دا چې موږ پر ځینو برخو باندې د بحریه کمپلیکس باندې وغږېدو دوستانو نو اوس په حسن صاحب راته ووایي چې په دغه بحریه کمپلیکس کې تجارتي ساحې شته او که شته کومې ځانګړتیاوې لري موږ په عموم کې په ټوله کمپلیکس په ساته موږ 28 بزنس لرو چې هر بزنس یو ځلې راځي موږ لومړنۍ پلازا کې موږ سوپر مارکیټ لرو کلینیک لرو او همدارنګه تعلیمي ساحه لرو موږ په دویمه پلازا کې موږ جیم او کلاب لرو رستورانت لرو او همدارنګه فابریکس او خیاطي لرو چې هر بزنس یو ځل تکراریږي نو دې لپاره چې موږ د خپل ساحې د دکانو کورونو او بزنسونو دغه وساتو ارزښت وساتو موږ په یو طرف په بل طرف کې صرف 3 دکان ارزه کړی یعنی د تجارت لاړخه مو ډېر بیروبار نه دی پکې جوړ کړی او زما په نظر دا به ډېره ښه وي ځکه ځینې داسې پلازاوي یا کمپلیکسونه چې زه ورسره مخامخ شوی یم ډېر تجارتي ځایونه لري او لاندې یې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې یعنی د دغه ګڼې ګوڼې مخه به نیول سوي بالکل نو دا خپل د دغه پر کورونو باندې هم مثبت تاثیر لري او دغه ساحې پر موقعیت باندې هم مثبت تاثیر لري او یوه ونه دوستانو حسن صاحب دا هم وکړله یعنی داسې نشي کېدلی چې یو رستورانت یې او بل رستورانت رامنځته شي یعنی یو تجارتي ساحه یو تجارت به دلته 2 ځله نه تکراریږي او دا ډېره ښه خبره ده نو ډېره مننه حسن صاحب د وخت راکولو څخه دي الله مو وساته نو دوستانو اوس راځئ ماښامنۍ دی دغه ماښامني شاټونه به په تاسې باندې وینو د بحریه کمپلیکس څخه چې د بحریه کمپلیکس د کورو څخه موږ په 4 اطرافو کې کم ویو لرو او دغه ښایسته ویو به هم په تاسې باندې وینو تر څو تاسې د دغه ویو څخه خوند واخلئ او راسئ دلته خپل د خوښې اپارتمان یا هم کور رانیسئ نو دوستانو ماښامنۍ دی تاسې د دې ځای څخه د بحریه کمپلیکس پر بام باندې ولاړ یو او له دغه ځای څخه داسې ښایسته ننداره دا نومې لویه دروازه همداسې دغه لویه جاده ډېر ښکلی او ښایسته پکښې معلومیږي یعنې ډېر ښایسته ویوز لري دوستانو د هر کوره څخه پر دا طرف چې کوم کورونه دي او که پر دې طرف باندې کوم کورونه دي یعنې داسې او داسې تاسې کولی شئ د دغه دروازې ویو او د دغه ښکلې جادې ویو تاسې د بحریه کمپلیکس څخه ترلاسه کړئ ډېر ښایسته ویو او لوکیشن یې دی